ژوند کې عیبتونه کوم له هغه بد صفتونه. درنو دوستانو، یو ډیر په زړه پورې د عبرت او د پند واقع د حکیم الامت را نقل کړې د مولانا اشرف علي تنوي رحم الله. همدغه واقع د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک ته نقل ده چې هغه صحابه کرامو ته بیان کړی ده. ډیره د پند واقع ده. څه مسله ده؟ وایي د پخوا په زمانه کې، یعنې په بني اسرائیلو کې یو سړی و، پر لارې باندې روان دی، یا غره لټللی دی، بوټي کوي، یا دښتې لټللی دی، هلته اخته دی په یو څه باندې، یا پر دې ځای باندې تېرېږي. وریځ راغله، په دې وریځ کې غږ دی چې غوږ ورته ونیو چې خیر. په وریځ کې نارې ویل کېږي چې ای وریځې، په فلاني میدان باندې وورېږه او د فلاني باغ ته اوبه ورسوه. د یو سړي نوم په دې وریځ کې اخیستل کېږي. دا سړی ډېر حیران پاتې شو، ورته پام یې شو، ورته توجه فکر یې ور واوښتی چې ګوري دا وریځ یو ځای پر یو ډبرینه مځکه باندې وورېدله، داسې د شړک باران، داسې خوندور باران چې دا شله د دې علاقې نه راجلا شوې ده، مانده ورته وایاستې، هر څه دا داسې ډک راوبهېدې. دا سړی ډېر حیران پاتې شو چې دا څه ناولده صحنه ده. په دې اوبو راپسې شو، راځي 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 راځي، دا اوبه د هماغه لرې ځای نه در ښاره پورې، در کلي او علاقې پورې راغللې. یو ځای کې رالی چې ګوري یو ځای باغ دی، دې باغ ته دا اوبه ودرېدلې. مثال هغه باغ ته شله ورغلې ده، هغه باغ باندې اوبه راوښتې دي. دا سړی هم ډېر حیران پاتې شو. رالی پسې چې ګوري په هغه باغ کې یو سړی دی، هغه دا باغ اوبه کوي. دا اوبه چې د هغه ځای نه را روانې دي، دا پر دې باغ باندې لګوي، دا پر دې خپل کښتو کروندې باندې لګوي. وایي دا سړي پوښتنه ځینې وکړه چې سړی ستا نوم څه دی؟ وایي هغه ورته ویل چې زما نوم خو یعنې مثال عبدالشکور دی، یا مثال عبدالرحمن دی، یا دغه رنګه محمد کریم دی. هغه نوم یې ورته یاد کړی چې هغه نوم په هماغه ځای کې چې د وریځې څه اورېدلی و، هغه نوم دی. دې سړي چې باغ اوبه کوي پوښتنه یې ځینې وکړه چې خیر څنګه زما د نوم پوښتنه کوې، او ته څوک یې، ما ته ناولده ښکاري، او څنګه رالیدو ته دې څنګه رامخه کړې ده؟ وایي ده ورته ویله چې داسې ناولده مې لیدلې ده چې د موره پیدا شوی یم، دغسې مې نه ده لیدلی. موږ ته یې هم وریځې وینو، خو دا غږ نه کي پکښې کې. ورته ویل هغه څنګه و؟ دا کیسه یې ورته وکړه. ول اوس نو دغه یو راز باندې مې هم پوه کړه چې دا داسې ناولده صحنه چې له تا سره پېښېږي، اخر ته ته څه عمل کوې؟ ته ذکر و اذکار کوې؟ ته مثال په هغه ټیم کې د تورات تلاوت کوې په دې باغ کې، اخر ته ته کوم عمل کوې؟ وایي ده ورته ویل چې تا پوښتنه راڅه وکړه، نو زه اوس مکلف یم چې تا ته دروغ نه ووایم. انسان چې یو څوک پوښتنه ځینې ونه کړي، خپل حال دې نه ورته وایي، خپل د رزق د روزي و د دې کیسې. لیکن چې کله چا ستا څه پوښتنه وکړه، بیا ته مکلف یې. نو ځکه علما فرمایي دا نه ده ښه پوښتنه چې ته د یو چا څه پوښتنه وکړې، ستا پیسې د میاشتې څو تاله راځي. هلکه خیر محمد خیر، ته یې د خیر، ته څه به کار په لرې. خو به هر حال دې سړي پوښتنه ځینې وکړه. چې پوښتنه یې ځینې وکړله، باره ورته ویل چې اوس ستا پوښتنه رانه وکړه، زه مکلف شوم، راسه چې درویش یم. د دغه باغ په حاصلاتو کې زه یوه خاصه کارنامه دا کوم چې کله یې حاصلات ورسېږي، زه د هغه حاصلات 3 تقسیمه کوم. زما غالبه ګمان دی چې دا واقع ته مخکې مې اورېدلې له علماو. په دې 3 تقسیمه کې یو خو برته د دغه باغ د بیا زرغونولو د دې د تخم لپاره تخم کار ځینې اخلم، د دا لپاره ایږدم. یوه حصه د خپل اولاد لپاره ایږدم، د خرچې لپاره، او یوه حصه په دې کې زه اخلم په د خدای په لار کې تقسیموم. مسکین، کونډ، غریب، یتیم، چیرته چې ماته ځای د الله د رضا ولګېږي، زه همالته د خپل د دې باغ یوه حصه د دې رزق د روزي د دې خپلې ګټې یوه حصه هلته لګوم. دوستانو، یو په دې ټکي باندې ځان پوه کړئ، کیسه خو مو اورېدله، دا حکیم الامت رحم الله را نقل کړې ده. حکیم الامت ډېر لوی عالم تېر شوی دی، زموږ لپاره هم دومره کافي ده چې ده را نقل کړې ده. که صرف مثالي واقع سي هم داسې دا تاسو په دنیا کې هم د انسانانو پر ژوند زندګۍ د اثرات لیدی سي، خپل هم تجربه کوئ سي. از که ټکنۍ دی میدان حاضر دی.
اوس نو دوی خبرې باندې پام وکړي. یوه خبره دا چې بني اسرائیلو نه د زموږ ستاسو امت چې د رسول الله مبارک امت دی دومره فضیلت او غوره لري لکه د یو نبی امت. عیسی علیه السلام به په کوم امت کې راښکته کیږي؟ د امتی په څیر به د نبی کریم علیه السلام په امت کې بیا ژوند کوي که به نه کوي؟ عیسی علیه السلام ته الله کتاب ورکړی و که نه ورکړی؟ شریعت یې ورکړی و که نه ورکړی؟ صاحب د کتاب دی، لیکن 40 کاله زندگی دا په حدیث ثابته ده. تر اوسه واده نه دی کړی، واده به په دې امت کې کوي. په آخر کې د زمان د خرجډال د قتل دپاره د وژلو دپاره به الله راښکته کوي. ژوندی اسمانو ته الله خېژولی دی. عیسی علیه السلام د عیسایانو پیغمبر دی. عزیزانو نو اوس دغه عیسی علیه السلام په دې امت کې هغه د انبیاو چې خواستونه کړي وي پکې د عیسی علیه السلام خواست الله قبول کړي چې ته مې د نبی کریم علیه السلام په امت کې راپاڅو، چې هلته د انبیاو سره کم فضیلت الله پر لمانځه ورکوي، دلته پر هغه عمل باندې الله به دې امت ته فضیلت ورکوي. په دونه خبره خو پوه سواست. اوس نو دویمه خبره واورئ. داسې به څوک وي چې هغه خپله ګټه اثر د مال ته مشور وستا، دکانداری ته مشور وستا، کسب ته مشور وستا، تجارت ته ستا، ټیلران استا، نورې ګاډیان او نورې فیکټریان او کارخانې مشور ستا چې کومه ګټه راځي، آیا کله دې هغه هم دا سوچ فکر کې کړی دی چې د دې لسمه حصه خیرات ته وټاکم؟ برعکس نن راسته زمانې دا زموږ ته خیریه موسسې په چیش چلیږي، په دې پوهېږي؟ نه پوهېږي. کومه مګانې نو چې ته به پوهېږي، په خپل منځه موږ څه نه پوهېږو. د دې اکثره د چلولو دغه رنګه د انجوز دی، دغه رنګه نورې چې کومې غټې غټې کارنامې دي، دا دوايانې چې په د هسپتالو کې راولي، دا موت علاجونه چې درته کوي، دا د کومه ځای چلیږي؟ د عیسایان تاسو پېژنئ، یهود تاسو پېژنئ، نصارا د دنیا نور قومونه تاسو پېژنئ، مشرکان هغه چې را یو کاروبار کوي، په کاروبار کې دا ځای ځان ته ایښي چې یو څه د خیرات لار پکې وباسم. په دې باندې ستا د کاروبار حفاظت، ستا په دې کاروبار کې پرمختګ او ستا په دې کاروبار کې خدای برکت راچي. هغه لا هم دومره فکر کوي مسلمانه ته نو بس هر سور ژرې شاګل دي، ته نو هغه کیسه شروع کړه. لامدې وجې نه زموږ ته د ډېرو خلکو کاروبارونه ډکه واله یو دم ورباندې وچېږي، پر ډولو ډوبلاک خو مستې روانې، بې حساب بې کتاب روانې. د نو د نامه دپاره ډوډۍ په 10 لکه نه په 10 لکه په 15 لکه په 15 لکه یو سړي ټول عمر د بل په کرایو کې تېر کړي، ته سرای ورله رانیولی شي. چړون د کوړې سمون بکوم زه په تا څه وکړم؟ دا خو دا مسله دې ته هم پام وکړئ. زموږ ستاسو یو لوی عالم تېر سوی دی، دغه مولانا مفتي شفیع صاحب رحمه الله، هغه وایي د بزرګانو دا یو عادت ولو چې هغو به په خپله د ده دا عادت ولو، د ده او نور هغه بزرګان مشهور یا مخکې دا زموږ ته د ژوند او زندګۍ نه چې دا اوس تاسو ته ګایږم فقط یې که 25-30 کاله کېدل که وفات سوی، نور ټیم نه کېږي. ما ته هغه تاریخ سمه سنه نه ده معلومه. عزیزانو د ده زوی اوس هم ژوندی دی، حضرت مولانا تقي عثماني صاحب د ټول پاکستان مفتي دی او قاضي القضات دی، او دی د ټول پاکستان مفتي اعظم او دارالعلوم دیوبند د دې مدرس او استاد پته سوی دی، شیخ الحدیث. نو هغه ویل چې د بزرګانو دا عادت دی چې خپله ګټه 10 روپۍ چې ګټي 90 روپۍ د مال ساري په 10 روپۍ کې یا 10 یا 8 یا 15 یا نیمه یا 9 یا 10 یا 10 چلو الله دې د چنو کمزوري سي درلاسي نو مور اړو چې تاسو تر په نظر وګرځي به خېدي په یاد کې ناراضي کونډست یتیمان ست مسکینان ست غریبان ست دا د زکات نه بغیر دا مسله ده موږ زکات هم سم نه دا کوم موږ دومره د خدای وهلي نو عزیزانو هغه د دې چې دغه لسمه عیسی دا به می صدقې ته یشول چې د اړ خوانه به مال پیسې راړلې ما د لسمه عیسی خامخا صدقه کول مفتي شفیع صاحب رحم الله په خپل د عادت تقي عثماني صاحب وي وخت ز په بازار کې ور سړی وای دا دی یو سړی را لې لاس ورته ونی وای دا هغه به ټوپ راوښل چې په کې د پیسې اچول وي په دې کې ته د زکات پیسې مشولې چې په دې کې ته مثال نور چې واجب صدقه یو خدای احسان در سره وکي نو دا دونه مال د چشت په الله تعالی درکړي کو خراب نه مسزوخه کپن کې ولا ک جیبم ستا وګنډې ولا ک یو سر جرا په ولا ک په شو باندې وېسه نو هغه وای چې کله دغه مسله ولد یو سړی ورته رااله ورته ودرې دی وې د پیسې ورته
وای چې هغه ولاړ وای ما ورته بابا ولدرت وی قربان وای ما ورته بابا دا سړی ته نه وکتل دا نو ولدرت ویل چوپ چې خبره به ونه دی باره کې غږ باندې ما ورته ویل پلار جان ولدرت ول بچی که داسې مسله سي دا ما ته چې خدای دونه نعمتونه راکړي دي ما ته مستحق و یقیني سترګې مې خلاص شوې موږ نن د هر څه مستحق یو زما او ستا په څنګ کې چې یو غریب دی هغه د هیڅ مستحق نه دی هغه انسان نه دی راځه بابا درېیمه خبره واوري درېیمه خبره دا د مولانا پیر ذوالفقار نقشبندي لیکلي دي وایي زموږ یو کلاس پیلو انډیوال مې و اصل کې دا لږ یتیم و زموږ سره سبقونه ویل وی وروسته بیا هغه هلک کروڑپتی اربپتی سو یعنې ډېر زیات پیسېداره د میلانو مالک سو د مالک سو دا مالک سو وی یو ورځ مې پوښتنه ځینې وکړه چې خانه ما تا خو نو سره پیژندو ته م هغه هلک وي هغه چې د کتابو پیسې د نه درلودې کور د شا څخه د کونډې زوی یتیم هلک ټول عمر د بل در ته سترګې دې کور ته یو څه شی ورستولی دې کور ته د مسکینان نه دي په خدای قسم ستاسو په کورو کې ستا په دروازو کې سترګې بندي نو چې تاسو خدای کاڼه وړاندې کړي یاست مړ دی څه به هر حال د یو عالم خبره ده وي په خدای چې مسکین کله راسي د جوماتو مسجد له وی والله په زړه کې مې دا راګرځي چې د مسکین پر ځای باندې د خلکو دا پیسې ماله راکړي په دې پسې موږ لمنځونه کوو نو دا نورو حال ته یې پر قیاس کوي به هر حال عزیزانو مقصدي خبره مې دا وه وی دا دی چې دغه سړي څه مې پوښتنه وکړه مولانا پیر ذوالفقار نقشبندي وایي وی هغه راته ویل استاذ قربان بېشکه ما او تا سره دوستان یو تا ته الله دغه نصیب د علم درکړي ما ته بیا الله پاک دا حصه راکړه خو په دې ته پوهېږي چې دا څنګه الله راکړه ما ورته ویل وایي د دې راز ما ته معلوم دی ول هغه څنګه وایي دا هلک ما ته ویل چې ما په ډېر تکلیف 50,000 روپۍ دا سره برابرې کړې یو چاته مې په معامله ورکړي هغه خو نو معاملې والا ته یې ښه نن پېژني خدای دې په موږ رحم وکړي حتی ویډیو به مې لیدلي چې سړی یو شیدو ته اوبه ورچي یا بل سړی به مې لیدلی چې کم وړتلی دغه رنګه نو هر کس دی په مرتۍ کې بس نو خدای دې په موږ پرده په آخرت کې ملا واچي عزیزانو هغه دی وی چې کله بیا زه دغه شومه چې ما 50,000 چاته ورکړي وي هغه کم بخته کم نصیبه له ما نه 50,000 هم اړپ کړي وایي دومره بېنوا پاته سوم چې بس حیران پاته مزدوري وی سوکه مې د بینینو کار شروع کړي د بینینو دا بینینونه نه دي دغه انسانان چې هغوندې وی د دې کاروبار مې شروع کړي په لاس کې به مې ګرځول خو د هغه بینینو د کاروبار سره ما یو ټکی ځان ته کښېښوی ما یو ترتیب ځان ته کښېښوی چې ما ته کومه ګټه راتلله د دې که به 100 روپۍ وي لسه یې ما صدقه کاوی که به مې 100 روپۍ وګټلې سله یې ما صدقه کاوی که به مې 2,000 روپۍ وګټلې شله یې 200 روپۍ ما صدقه کوله د رنګه لسمه حصه چې دا ډېره کمه حصه ده په ګټه کې په سر د مال کې نه نو د هغه ځای چې مې کاروبار ځله ټاکول هغه د چې په لاس کې به مې بینینونه ګرځول دا حل راتلل اخر ته مې یو کښنوټې رړۍ پیدا کړه د رړۍ څه کوکه سوه د کوکې څه تړه سوه د تړې څه مارکیټ دغه څه شلو هغه دوکان شلو د دوکان څه بالکل اوس د کمپنۍ سره غټ قراردادونه کوم د هغه ځای څه دا کاروبار زه ډډه شول دا درې خبرې څلورمه خبره واورئ پسې راوایم اخیستلې خبرې نو خدای دې وکړي چې ته د خوب په راویښ سي په رابیداره سي هغه دغه د پیل په غوږ کې چې ویدی د موسی علیه السلام په زمانه کې یو سړی و د غریبۍ څخه ډېر تنګ راغلی و دا مولانا پیر ذوالفقار نقشبندي دا کیسه لیکي یو ورځ موسی علیه السلام تویل هغه په مخ ورل دی وبه لګوي بهر ورته چېرته ځې د الله پیغمبر هغه ورته کوي ورته وایي زما یو خواست به نه ورس حکم وی دا مې خواست الله ته پیش کړ چې یا الله زه په دې پوهېږم چې دا بیا دبې ده خو دومره تنګ راغلی یم ای الله چې زما څونه رزق روزي پاته ده ټول عمر مې د بل په خټو کې خولې څڅېدلي دي په کښتګري او په بزګري او لمر ته ای ربه چې زما څومره رزق روزي پاته ده خدای هغه په اسانه ماته راکړي بس نور خو نو مرګ یقیني دی مړ کېږم موسی علیه السلام هم وایي دا خبره الله تعالی ته وکړه وی الله پاک ورته فرمایل چې دې سړي ته وایي چې ورسي وزه رانیسه
د دې وزې سره به ستا په مال کې تر کاله پورې خورا برکت خو له کاله ما بعد به مثال په دې کې به برکتي ګډېږي حالا چې دا به مثال بیا نه زله ډېرېږي دا به کمیږي دا کم ژوند ته به مړ کېږي یعنې 2 کاله به ستا ژوند 2 کاله کې که دی پاته و که نو پاته ته به ځینې مرې. یا بعضې علماو لیکلي دي چې ګونۍ غنم دي دا ته وکره دا به دونه رشي وکړي چې ته به په خپل ورته اریان سې خو لیکن چې کله هم دا ختمه سوله ته به مرې. ښه خو د غنمو کیسه مې دغه سول د غنمو مسله وایي کله چې دې سړي د غنم وکرل یا کله غوزه پیدا کړل د دې غنمو د ګورنۍ سره د هغه سړي چې کله مال ډیر سلو دغه کال دی کال نه دی پرسو یو کال ژوند دی دې سړي یو ګورنۍ غنم د همسایه ته ورکړل هغه ته وکړل وایي کړه دې سړي یو بل همسایه ته ورکړل بل قریب دوست عمک پلان د عمکې زوی د ماما زوی یعنې 50 نور په ځان پسې وځړول. کال تیر سو سړی ژوندی دی 2 تیر سو سړی ژوندی دی 3 تیر سو هغه سړي مال وار په وار زله ټکوي اسې زله ټکوي بعضې کسان یې چلای راپورته کړي نور نه د شک په نظر ورته ګوري اسې داسې چې یاره ته واده کومه کارنامه کړې ده بابا ته په سترګو ړوند یې ته بل چا ته حساب مه کوه ته په خپل راپورته سه کوشش وکړه همت وکړه بس وخت مه تېروه خدای دې موږ دغسې جوړ کړي. نو هغه وایي چې موسی علیه السلام بیا تپوس پوښتنه وکړه چې الله دا خو هغه کس دی او ته ماته داسې ویلو دا داسې اوس دومره زله ټکولې دي نه مات وایي الله پاک ورته وفرمیل کله چې د دې بل سړي ته غنم ورکړله بل د 50 نور کاروبارونه یې په ځان پسې وځړول او د هغو کاروبارونه ورسره سم سو ما ته حیا ودرېدله چې اوس زه پر ته باندې د رزق بس بند کړم چې رزق دې بند سو مرګ درله راغله ځکه ما عمر مور زیات کړ رزق روزي مې مور زیات کړ د رزق د زیادت سوړه موږ ته نه ده معلومه موږ نور تر ورګلوي کیسو څنګه خلاص د حسد او د بغض د دوی کیسه اخر ته ولا بل علماء ور نقل کړي د وخت پردي وي چې یو د نه سړی موسی سم په زمانه کې ماخستن کې هغه واده دی یعنی د کوم ورځ کې واده دی په ماخستن کې اسرائیل علیه السلام په خوا د انسان په شکل کې راغلی هغه دلته ګرځي وي د خدای پیغمبر پښتنه جمله چې په دې شپه کې دلته چی شي چې دلته د خوشحالي سره شاوخوا راګرځي وي هغه ورته ویل چې د دې واده والا څه به زه روح اخلم دا خوشحالي په غم باندې بدلیږي وایي ښه دا د خدای کارونه د خدای حکمتونه کې پکښې کې سبا ورځ کې هغه واده والا ژوندی دی. موسی علیه السلام بیا چې کله اسرائیل علیه السلام ولیدي پوښتنه یې ځینې وکړله اسرائیل علیه السلام به پیغمبرانو ته راتللی چې خیر تا څه ماته ویله څنګه کیسه وایي هغه ورته ویل چې د خدای نازولې دا سړی چې کله ماخستن دا د ډولو د ناوکۍ خونې ته چې ورولې یا نپاست چې کېږي وایي کله دې ته ورتلي په قریبانو کې یا نورو ستړو کې په غمسایګانو کې یو ستړی ورته ودرېدی برای ورته ویل چې پر تا خوشحالي ده زما زړه د وینو ډک دی یو څه وایي د په جو لاشچخ کې که لس ورسره وی که شل ورسره وی هغه ورکړي وایي الله د یو درهم پر سر باندې یو کال عمر ورکړي نور مې نو خدای مال